الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د جرګي ټي وی ګرانو خدمتونکو السلام علیکم. زه یم ستاسو قربو جنت ګل عادل سره د خپل مرګرو نظر خان لاله او شمشاد انګار صاحب تاسو په درانه خدمت کې یو ځل بیا حاضر یو. ګرانو خدمتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې ډیره موده وشوه د شمشاد انګار صاحب سره مو پروګرام نه دی کړی. شمشاد انګار صاحب چې دی نو څه نوي سویل نه دي، خو نن چې دی نو نن شمشاد انګار صاحب اوس نوي ښایسته ښایسته کلامونه لیکلي دي او تاسو سره موږ دا وعده کړې وه چې انشاءالله شمشاد انګار صاحب چې کلم څه نوي څه لیکي نو اول به تاسو هغه په جرګه ټي وي باندې ګورئ. ګران مینوالو سلامونه. دا عادل صاحب تاسو ته وویل لکه ما دا یو نظم نوی لیکلی دی او یو څو شعرونه دي، دا به زه تاسو سره شیر کړم چې سحر شي او ماښام شي دا یوه خبره کېږي او پېټرول به نن ګرانېږي او پېټرول به ارزانېږي. سحر شي او ماښام شي دا یوه خبره کېږي، پېټرول به نن ګرانېږي او پېټرول به ارزانېږي. چې نوې ورځ راځي نو څه ناسوي فسادونه، چې ایستي د لوډ شیډینګ په باره کې جلوسونه، چې ایستي د لوډ شیډینګ په باره کې جلوسونه، په چا باندې بې ځایه لګېدلي وي ټیکسونه، یو کم سل مسلې دي د چا نور وي څه غمونه. ولاړ وي په چوکونو کې تمام ورځ لوغړېږي، کاڼه ټول واکداران دي وږې نه ګرېږي، پېټرول به نن ګرانېږي او پېټرول به ارزانېږي. چې چا ته نظر وکړم څه ناڅه غمې په سر دی، په چا پسې بیل زیات دی سم روان اوتر اوتر دی. یو ځای کې خلک ډېر ما وې دلته څه اختر دی، چې هغه کې راته ووي د دوی څه وې ټرانسفارمر دی. نو روان دي امپیاله خو هغه نه میلاویږي او نور نه ورکو ووټونه ټول د ځان سره ګورېږي او پېټرول به نن ګرانېږي او پېټرول به ارزانېږي. چې کوم سړي ته ګورم نو خرابې کاروبار دی، هغه که دوکاندار دی که بېپار که مزدور کار دی. صحیح وي سر یې ګرانې شو خفه خو زمیندار دی، چاپرېخې مزدوري ده او د وړو په انتظار دی. وړه راله وړه نشته قطارونه دي جوړېږي، یو بل څه په جګړه شي سرونه پې ماتېږي او پېټرول به نن ګرانېږي او پېټرول به ارزانېږي. عوام هسې کوي احتجاجونه او پریاده، صاحبانو ته لا خپل کړي لوظونه نه دي یاده، د خپلو مسلو نه لا هغوی نه دي ازاده، هغوی خو لیوني دي د کورسۍ اسلام آباد. یو بل یې پې مړ نه کړو یو بل ته ګواښېږي، عوام څه لیوني دي په پاټو باندې ورانېږي، پېټرول به نن ګرانېږي او پېټرول به ارزانېږي. او بل بند دی عادل صاحب چې نن یو سبابل وي دغه کال نیم بادشاهي ده، حیران یم زه دې ته چې دا څنګه یې سمدي ده. نن یو سبابل وي دغه کال نیم بادشاهي ده، حیران یم زه دې ته چې دا څنګه یې سمدي ده. انسان پکې خرڅېږي سمه دمه منډهي ده، د غټو لیډرانو په وړو باندې بولي ده، میله ده د ګوندلو پکې غوا غویان خرڅېږي، تپوس نشته د مړه بسکره او کوټه چلیږي، پېټرول به نن ګرانېږي او پېټرول به ارزانېږي. او اخري بند دی چې خپوخې لګولې په یو بل دغه لیبل دی، یو غل وي هغه غل دی او بل وي دا غل دی، هر چا د خزانې نه جیب ډک کړي مکمل دی، او په خپلو کې رضا دي خو عوامو ته ټول چل دی. نو انګاره هر لیډر د مداري په شان غږېږي، لږ صبر وکړئ دا دې اوس په مار نولې جنګېږي، پېټرول به نن ګرانېږي او پېټرول به ارزانېږي.